سلام علیکم ستړي مسئ امید کوم چې ټول به جوړ یاست په صحت به روغ یاست. د نن په ویډیو کې چې د کوم ناول ریویو موږ اخلو هغه د ارواښاد نصیر احمد احمدي صاحب ناول دی، کوم چې د بوډا او د لیوانو پلونه په نامه باندې نومیږي. لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدي صاحب چې د لوی افغانستان سره تعلق دی. په پښتو ادب کې یو داسې نوم دی چې د هغه سره د ناول لوستونکي یا د پښتو د ادب سره تعلق ساتونکي هر هغه کس د سره ناولده نه دی، ناشنا نه دی. په پښتو ادب کې د ډیر خدمات دي، د چې کوم ناولونه دي بې حده مشهوره دي او په پښتو ادب کې یو جلا ځای لري. د لیکوال چې کوم چاپ شوي اثار دي په هغه کې د بغدادي پیر په نامه باندې یو ناول دی، د نیکه په نامه باندې یو ناول دی، د خونکار په نامه باندې یو ناول دی، د رڼا په نامه باندې یو ناول دی، د ټال په نامه باندې یو ناول دی، د زرو په نامه باندې یو ناول دی، د بړبوکۍ په نامه باندې یو ناول دی، د غوټۍ زالې په نامه باندې یو ناول دی، او یوه خبره درته وکم په دې نامه باندې یو ناول دی، او نور هم ډیر بیلابیل ناولونه دي چې په پښتو ادب کې ډیر زیات مشهوره دي. د لیکوال چې کوم د نننی ناول دی، کوم چې د بوډا او د لیوان د پلونو په نامه باندې نومیږي، هغه تقریبا شاوخوا 14 واره چاپ شوی دی، 14 ځله چاپ شوی دی، چې هغه د کتاب د مشهورتیا یا د لیکوال چې کوم دغه د مشهورتیا ده یا پوهنه ده، د هغه یو جلا ثبوت دی چې 14 واره چاپ شوی دی دا ناول. د ناول د کیسې یا د سمري په حواله که موږ خبره وکړو، نو د ناول کې چې کوم مرکزي کردار یو بوډا یا سپینږیری سړی دی، د هغه په باره کې د کوم چې یخو د واورې یخو د افغانستان چې کوم واورې یخونه وي، نو هغې په مخه اخیستی وي، نو دی پر یوه ماجت و پر بل ماجت د شپه یا ګزاره تیریږي، هلته د خلکو د جماعت یا د حجرې په ډوډیو په دې باندې ګزاره کوي، کوم چې دی غریب وي، سپینږیری وي، کمزوری وي، د خوارۍ د مزدورۍ بالکل نه وي، نو د ګزاره پر یوه حجره او پر بله حجره باندې وي، نو داسې د یخو په مخه اخیستی. نو یو ورځ د ناول چې کوم دویم مرکزي کردار دی، کوم چې یو ځوان هلک دی، هغه یې کور ته بوځي، چې کوم د یخ نیولی په واوره کې یخ نیولی، بیا یې هغه کور ته بوځي، بیا د دغه کوي میلمستیا کوي، مهمان نوازي یې کوي. نو بیا هغه هلک د د ژوند په باره کې د کور خاندان یا فیملی چې کوم وي، کوربه چې کوم وي، د هغو په حواله باندې پوښتنه کوي چې مثال کور لري نه لري، بچیانو اولاد لري نه لري، په دا حواله د څه پوښتنه کوي چې بوډا پر دا خبره یا پر دا پوښتنه باندې ډیر خواشینه سي، ډیر پریشانه سي. نو بیا هغه ته د خپل ژوند کیسه کوي، او داسې ناول پر مخ باندې دی چې هغه بیا کیسه ورته کوي چې څرنګه اول هغه د خپل پلار در سایې لاندې ژوند کوي. په اول ځل کې په هلکتوب کې بیا دی د چې کوم عسکري پچه یا دغه راخیږي، نو دی عسکر کیږي، بیا بیرته عسکري چې کوم کال و 2 دی پرکي، بیا بیرته کور ته راسي چې پلار یې په اول ځل کې بزګري کوي، خو بیا د کمزورۍ د وجې، د ملا د درد د دې د وجې، د ناروغۍ د وجې بیا هغه بزګري پرېږدي. نو دی د خپل پلار بزګري پر خپل سر اخلي، بیا د پلار په دښمنۍ کې مړ سي، بیا دی څرنګه د هغه دښمنۍ بدل اخلي، او بیا دغه کېږي، بیا چې کوم په افغانستان کې د خانه جنګي شروع کېږي، د مجاهدینو د وختو چې کومه خانه جنګي وي هغه شروع کېږي، د هغه د وجې چې بیا دی پېښور ته هجرت کوي، د لې راځي، بیا د چې کوم واده شوي د هغه سره یو زوی وي چې د هغه زوی څنګه پرورش دی کوي، په ماجرکیم کې د هغه سره په هغه باندې تعلیم کوي، هلته څنګه گذر بسر کوي، او د دا بعد چې بیا په افغانستان کې لږ امن کراري راځي، نو بیا دی بیرته افغانستان ته ولاړ شي چې د زوی ځوان شوی وي، سبق یې ویلی، نو د هغه څه بیا هلته ډاکټر جوړیږي چې بیا په کابل ښار کې دی دغه هم کوي، کلینیک دا هم چلی، په هسپتال کې هم مریضان ګوري، او په کلي کې هم دی مریضان ګوري چې د کلیوالا غریبان خلک دله راځي. نو ډیره د پلار دپاره ډیره د فخر خبره وي. نو بیا دغه زوی چې بیا په کابل کې د یو نجلۍ سره ویني، د هغه سره مینه محبت زیاتیږي، بیا د هغه سره واده وکړي چې د پلار یې ورسره نه وي خوښه په اول ځل کې، چې د ښار خلک یي د هغو سره د کلي د ژوند د کلي د خلکو څه ترنګ استوګه وي، د ښار د خلکو څنګه استوګه وي. نو په هغه حساب باندې د پلار یې دغه واده نه خوښیږي،
کېږي خو بیا هم د زوی د خوشحالۍ دپاره دغه ورسره وکړي ورسره وکړي اوکې ورسره وکړي نو بیا د زوی واده یې وسي بیا د زوی سره دی هلته واوسي چې د کلي ژوند و دا شان ګرده دی پرېږدي بس د زوی سره په ښار کې واوسي نو بیا څه ترنګ د دوی په ژوند کې بدلون راځي د بوډا او د زوی په میان کې چې کوم اول سره ډېره زیاته مینه وي ډېره زیاته محبت یې د یو د بل په زړه کې وي چې زوی د مور مینه په پلار باندې ماتوي او پلار د خپلې کور والا چې کوم د ژوند ملګری وي د هغه مینه په زوی ماتوي نو څرنګه دا مینه بیا په دغه کې بدلیږي په نفرت کې بدله سي یا په نوري چې کوم مفاد پرستی یا د دنیا چې کوم مفادات یې هغه د دې مینې ځای واخلي نو بیا دغه زوی د پلار سره څنګه اړیکې خرابېږي څنګه ورسره په ژبه نه ورسره پوهېږي په خبره نه سره پوهېږي او بیا دا زوی څنګه پلار پرېږدي چې پلار یې بیا داسې په یخو کې ګرځي در پر دره ګرځي چې پلار یې په اول ځل کې ولاړ سي کلي له خو د ډېرې غریبیو د وجې چې اوس کمزوري سوی وي سپین ږیری وي خواري او مزدوري نشي کښلی نو بیا د ډېره غیرت د وجې چې په کلي کې خیر او خیرات نشي غوښتی نو بیا د خپل علاقه پرېږدي بیا داسې در پر در باندې ګرځي په حجرو ګرځي چې خلک بس مازې د شپې ډوډۍ ورکوي چې د خپل د ژوند پاتې کمې ورځې وي هغه تېروي د ناول که چیرې موږ تنقیدي جایزه واخلو نو ناول چې دی ډېر په ساده ډېر په اسان الفاظو کې ډېر په ساده ژبه کې بیان شوی دی چې ډېره روانه ژبه لري ډېره ساده ژبه لري چې د لوستونکو هېڅ وخت نه ورضایع کوي نه ډېرې پیچیده یا پیچلې جملې او الفاظ کې وي نو هغه هېڅ دغه دی نه لري هېڅ الفاظ داسې نه لري ډېر په ساده ډېر په مختصر الفاظو کې دی خپله کیسه پر مخ باندې بیایي ډېر په مؤثر الفاظو کې دی کیسه پر مخ باندې بیایي نو په دې کې ډېر د پښتنو چې کوم رواجونه یي د پښتنو چې کوم ژوند یې هغه یې ډېر رامخته کړي دي چې په هغه کې یو خو دا چې د پښتنو چې کوم استوګه یي پر څرنګه په پښتنو کې چې یوه بدبختي یي چې پر کشني کشني شیانو باندې جګړې کوي پر کشني کشني شیانو باندې بدۍ کوي مړي سره کوي نو هغه یې ډېر په ساده ډېر په مختصره ژبه کې موږ ته ایښي لوستونکو ته رامنځته کړي دي او چې کوم بیا د پښتنو د کورنۍ ژوند وي د ودو په حواله باندې چې چیرې د یو نارینه یوه ښځه مړه سي بیا د هغه دویم واده کوي د دویم واده سره د اولاد څنګه ژوند وي پر اولاد باندې څه اثر اچوي دغه داسې ژوند یې ډېر په ساده الفاظو کې بیان کړی دي او د یو پلار د یو زوی چې کوم رشته وي سره چې کوم پلار د زوی څنګه پرورش کوي بیا زوی پلار ته څنګه دغه ورکوي پلار سره څنګه مینه او محبت کوي او په معاشره کې چې کوم دغه ډېرې کیسې موږ اورو چې د اولاد د مور پلار سره په ځینو ځایو کې ډېرې ناجایزې کوي ډېرې بدسلوکي ورسره کوي یا ډېر نور داسې چلن ورسره کوي نو هغه ډېر په ساده توګه ډېر په دغه په ساده ژبه کې د لوستونکو مخ ته ایښي دي او ناول په خاص کار پر پښتني چې کومه معاشره ده پر هغه باندې ډېر تنقیدي نظر ایښی دی په هغه کې جلا جلا اړخونه دي چې د زوی او د پلار کم ژوند وي د اولادو د پلار او دغه چې کم ژوند وي پر هغه باندې ډېر تنقیدي نظر اچولی دی چې څرنګه باید چې انسانان د ترنګ یا خاص کار زموږ پښتانه د ترنګ ژوند نه وکړي چې د مور پلار سره باید چې ښه وکړي د مور پلار څنګه خدمت وکړي څنګه مور پلار د دې په کوچنیوالي خدمت کوي د دې تربیت کوي د دې د ژوند لپاره څونه سختي او څونه ټکرې خوري څونه در په دره ګرځي څونه خوارۍ کاږي نو هغه ترنګ اولاد ته بیا د هغه په بدل کې څه کول پکار دي او کوم چې زموږ په معاشره کې عام خاص ډېر مثالونه په رامنځته کېږي موږ ته یې لیدلی سو پر هغه باندې تنقیدي نظر اچولی دی په پښتنو معاشره کې چې کوم د بدیو د دې حساب دی چې خلک پر کشني کشني شي باندې بدۍ کوي مړي کوي وژنې کوي خلک وژلي نو پر هغه باندې تنقیدي نظر اچولی دی پر ودو باندې خاص کار پر دویم واده باندې چې یو نارینه د دویم واده کوي د مجبورۍ د وجې یا د شوق د وجې بیا د هغه دویم واده سره بیا د پر اول چې کوم اولاد پر هغه باندې څه اثر لویږي پر دې باندې ډېر تنقیدي نظر ساتلی دی او د پښتنو چې کوم مهمان نوازي ده یا میلمستیا ده یا پښتانه څونه میلمه پاله خلک دي د هغه په حواله باندې ډېر ښه مثال رامنځته کړی دی چې پښتانه څونه میلمه پاله خلک دي څونه د خپل میلمه خدمت کوي نو که په ساده الفاظو کې زه خپل نظر درته وړاندې کوم نو زما دا ناول په صحیح معنا خوښ سلو د دې د ساده ژبې د وجې چې ډېر ساده الفاظ یې کې استعمال کړي دي ډېر په روانه کې
رواني ژبه اختیار کړې ده. او یو دا شی چې په ډیرو ناولونو کې موږ ته لیدلی سو چې لیکوال در ضرورت زیاتې دغه کې مکالمې کې استعمالوي، در ضرورت زیات یې وخت پر اخیستی وي، در ضرورت زیات الفاظ او جملې کې کارولي وي چې هغه د لوستونکو وخت ورضایع کوي. د ناول چې کومه هغه مین موضوع یا کوم چې مین کانسپټ یا خیالات د لیکوال چې کوم خیالات دي د هغه څه د هغه بجای پر بل اړخ رواني یا چې کوم غیر ضروري جملې کې استعمال کړي نو هغه په دې کې بالکل نشته. ناول ما په خپله چې په یوه پلا باندې ووایي چې شروع مې کوي بیا مې در ختمېدو پورې دوه پلای د ما څه نه دي اخیستي، په اوله پلا کې ما ختم کړي. نو دغه شی زما د ناول په صحیح معنا خوښ شو چې خپله موضوع یې په ډېره ساده انداز کې ایښې ده، د لوستونکو هېڅ وخت نه دی ضایع کړی، نه یې بې ځایه پیچیده جملې کې استعمال کړي دي، بې ځایه ګران الفاظ یې نه دي کې استعمال کړي. نو په دې وجه خو زما ناول په صحیح معنا خوښ شو. بلکې زما د خوښ چې کوم ناولونه دي په هغه کې دا یو ناول دی، بیا د ارواښاد نصیر احمد احمدي صاحب ناول دی چې د هغه ناول باندې خاص کار په پښتو ادب کې یا پښتو لوستونکي چې کوم دي هغه د سره ډېر آشنا دي، د کار سره آشنا دي چې هغه ډېر په زبردسته کار کړی دی، پښتو ادب ته ډېر زیات خدمت کړی دی. نو خدای دې د روح شاده کړي، الله دې جنتونه ور نصیب کړي. او په آخر کې د ناول په باره کې زه صرف دومره ویلی سم چې ناول که د هغه خلکو دپاره خاص کار دی کوم چې د پښتو ادب سره شوق ساتي یا پښتو ادب سره ځان د اشنا کولو په شروعات کې وي، نو د هغو دپاره دا ناول یو ضروري لوست دی چې دی باید چې ولولي ویې وایي. کوم چې د نصیر احمد احمدي صاحب سره شوق لري، د هغه د ادبي چې کوم خدمات دي د هغه خدمات سره شوق لري یا د پښتو ادب سره لږ زیات شوق لري، نو د هغه دپاره زما طرف څخه دا یو مست ریډ دی، ریکمنډیشن دی چې هغه دا ناول ووایي. نو دا زموږ د نن چې کوم ناول و د هغه یو مختصر ریویو وله. ستاسو د وخت ورکولو ډېره مننه. کور ودان.